سلامونه ملګرو، خدای وکړه جوړ روغ به وئ. داسې خدکالي به مو برتن وي، تر دې دمه به ښه یاستئ. تاسو ګورئ وسخان سکیلز یوټیوب چینل. نن یو ځل بیا تاسو ته له یوې ډېرې خوندورې ویډیو سره راغلی یم. ځینې ملګري وایي زموږ پیجونه مخکې لاړ شوي دي. ستونزه دا ده چې زموږ پیجونه کله کله داسې ورنینګ واخلي یا دا ستونزه وي چې که نه مخکې نه راته ځي، په ځای باندې ولاړ دي. نو د هغه دپاره که تاسو فکر کړی وي پر فیسبوک باندې کوم ویکلی چیلنج چې دي هغه باید تاسو پوره کړئ، هغه مهم دي. هر کله مو چې هغه پوره کړل د هغې سره ستاسو اکاونټ هم پر مخ ځي او همداشان هم دغه چیلنجونه چې تاسو پوره کوئ، دغه ننګونې چې تاسو پوره کوئ، دې سره تاسو ته فیسبوک د مونټایزیشن دعوت هم درکوي، ځکه هغوی وایي چې دغه فعال کس دی که نه، زموږ هره یو چیلنج چې دی هغه چې موږ په هره اونۍ کې بدلوو هغه دی پوره کوي. نو دغه فعال کس دی، دې ته باید مونټایزیشن ورکړو. نو دا ډېر اهم دي، دا باید تاسو پوره کړئ. تاسو ته په دغه ویډیو کې ښایم چې دغه به څنګه معلوموئ، کوم ځای نه به یې راخلی، څنګه به دغه پوره کوئ. نو راځئ تاسو یې تر پایه راسره وګورئ. زه دغه پیج ته راغلی یم. دلته دغه څنګه ډیشبورډ چې ګورئ، په دې ډیشبورډ باندې به کلیک وکړئ. پاس یکه دا نه وي، خپل پروفایل راخلاص کړئ. کله مو چې پروفایل راخلاص کړل لاندې وګورئ پروفیشنل ډیشبورډ، دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ، دلته تاسو ته دغه اول سر کې ګورئ ستاسو د پیج نوم به وي، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ، پاس سیال ګورئ، په دې سیال باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په سیال باندې کلیک وکړ، دلته تاسو وګورئ مثلا ما ته وایي چې ستا 8% څنګه دی پاتې دی، نه دی د پوره کړی. دلته لومړی چیلنج چې راکړی دی وایي create 7 new groups post، یعنې 7 پوسټه په ګروپونو کې وکړئ. او دوهم کې بیا راکړی دی چې publish 7 new public posts، یعنې 7 پوسټونه وکړئ، 15 ریلز اپلوډ کړئ، 10 کمنټونو ته ځواب ورکړئ او 10 لایکونه واخلئ په خپلو پوسټونو باندې. نو دا تاسو داسې نه هره اونۍ، یعنې 7 ورځې بعد دا تاسو ته اپډیټ کېږي، 7 ورځې بعد دا تاسو ته اپډیټ کېږي. د دې ګټه دغه ده چې که چېرته دا تاسو هره اونۍ پوره کوئ، امکان ډېر دی چې په میاشت کې، یوه نیمه میاشت کې تاسو ته د مونټایزیشن دعوت درکړي که نه. اوس خو انوایټډ اونلی پروګرام دی، کوم چې یوازې د فیسبوک لخوا دعوت کېږي. نو تاسو دغه ننګونې پوره کوئ، انشاءالله تاسو ته به د فیسبوک له طرفه خپل انوایټیشن درکړل شي. نو تاسو د هغې وروسته که په افغانستان کې وئ، که په نورو مملکاتو کې وئ، هر ځای کې تاسو کولی شئ چې اپلای وکړئ. خو افغانستان کې ځینې داسې شرایط دي چې هغې ته په کتو سره تاسو باید اپلای وکړئ. مثلا افغانستان یو الیجیبل کنټري نه دی، تاسو باید د دې دپاره یو وی پی این واخلئ. هغه وی پی این سرفشارک وی پی این چې ورته واخلئ، هغه بیا په کافي اندازه کار ورته کوي. ښه، نو تاسو به د دې دپاره وی پی این اخلئ، بیا به مخکې ځئ او فعالیت به کوئ. نو هغې دپاره ډېرې طریقې دي، خو یو ځل تاسو لومړی داسې کوئ چې کار کوئ، لومړی کار کوئ، د هغې وروسته بیا طریقې ډېرې دي. بیا که داسې نه وه خارج کې یو څوک درته پیدا شول، هغه هم کار درته کولی شي که نه. نو مهمه دا ده چې لومړی تاسو پرمختګ وکړئ، فیسبوک پیجونه مخکې یوسئ. فیسبوک خو هسې هم ګورئ، نن سبا وخت کې ډېرې ښې پیسې ورکوي. نو تاسو کوشش وکړئ چې لازما یو پیج جوړ کړئ او هغه مخکې یوسئ. او همدغه کومې ننګونې چیلنج که نه ویکلی چیلنج چې ما درته وښودل اوس، همدغه ټول په هره اونۍ کې کمپلیټ کوئ، ټول سره ته رسوئ، هر یو تعقیبوئ، هر یو پوره کوئ. انشاءالله کوم انوایټډ پروګرام چې دی، انوایټډ اونلی پروګرام، هغوی به تاسو دعوتوي. نو هیله لرم چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. د داسې ویډیوګانو دپاره لازما وسخان سکیلز یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو مو پر اوس سپارم. الله په امان، ښې شپې، ښه وختونه.